هر یو انسان دا غواړي چې زه دې په دنیا کې غوره انسان جوړ شم، نو د غوره انسان د جوړېدلو دپاره قرآن او سنت اسباب ذکر کړي دي. یو د هغې اسبابو نه یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. په انسانانو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه قلب مخموم لري او رښتینې ژبه لري. صحابه کرامو عرض وکړه د الله رسوله دا لسان صادق خو موږ پیژنو چې په ژبه به رښتیا وایي او د دروغو نه به ځان ساتي، خو قلب مخموم څه ته وایي؟ هغه یو فرمایل چې قلب مخموم دې ته وایي هغه زړه چې هغه تقوا ورپکې وي، هغه زړه چې هغه د نقصاناتو ګناهونو بدترینو صفاتو نه پاک وي، پای کې حسد نه او پای کې د دوکې اراده نه. نو دو صفات چې انسان کې راشي دغه انسان غوره انسان جوړیږي چې په ژبه رښتیا وایي او زړه چې د زړه کې بالکل صفای کینه حسد په هغې کې نه.